د پاکستان کرکټ ټیم په خواني کپتان شاهد افریدي د عمران خان نه معافي وغوښته. څنګه چې تاسو پته د سور ازونه په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات وایرل دی چې شاهد افریدي ویل چې عمران خان ته پکار دی چې گرفتاری ورکړي چې د ملک حالات ٹھیک شي. د شاهد افریدي د بیان تاسو ښکاری وي. شاهد افریدي ویل چې عمران भाई को गिरफ्तारी देनी चाहिए ताकि मुल्क मसाइल से निकल सके. د دې بیان په حواله سره شاهد افریدي مخامخ راغلی او شاهد افریدي ویل چې رقم خبر چلیږي دا فیک دی او دا څه خبره مانه کړي او ما پرې ګنده سیاست کې مشاملوي. شاهد افریدي ویل چې دا څه خبره ما په خپل باندې ټویټ کړي او که تاسو د شاهد افریدي میډیا اکاونټس چیک کړئ یعنی دغه سوشل میډیا چیک کړئ فیسبوک یا ټویټر نو د شاهد افریدي پر حواله سره هیڅ قسمه بیان نه دی ورکړی. نو تاسو راشئ د شاهد افریدي خبري واورئ چې شاهد افریدي د دې بیان په حواله سره په خپل څه وایي. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं देख रहा हूं कि कल से सोशल मीडिया के अंदर जो मेरे नाम से एक स्टेटमेंट अबाउट इमरान भाई चल रही है. बहुत ही अफसोस की खबर है. जो भी इस चीज को लेके चल रहा है वो एक बहुत ही गंदा या गंदी सियासत करने की कोशिश कर रहा है. मैं इस सियासत में न पढ़ना चाहता हूं न इसका हिस्सा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी हिम्मत है अगर मुझे कुछ कहना होता है तो मैं खुद से कह सकता हूं. मेरे किसी भी सोशल मीडिया कहीं पे भी आप मुझे दिखा दें कि मैंने इमरान भाई के हवाले से कोई ऐसी बात की हो. सो प्लीज मुझे इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बनाएं. आप लोगों को आपकी सियासत मुबारक हो. मेरा बिलीव सिर्फ एक किस्म की सियासत है, वो अवाम और इस मुल्क की खिदमत करना है. That's it. Thank you. نو دا ځنې خلک دي چې په سوشل میډیا باندې فیک او غلط نیوز شیر کوي او د حقیقت نه خبر نه وي. شاهد افریدي او عمران خان دواړه زموږ سوپر سټاران دي نو یو پسې هم بدرد نه دی ویل فکر. نو دا د شاهد افریدي وضاحتي بیان چې تاسو واوریدو.